افغانستان ته د خوشحالۍ زیری ازبکستان د افغان پوځ جنگي او ترانسپورتي چولکې بیرته افغانستان ته سپاري. چې څومره دي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ازبکستان سره د افغان حکومت بریالي سیاست او اړیکو نتیجه ورکړه چې بالاخره ازبکستان ته قناعت ورکړ ترڅو د افغانانو شتمنۍ بیرته افغانانو ته وسپاري. تازه خبر دا دی چې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د پخواني حکومت هغه چولک چې د جمهوریت د سقوط پر مهال ازبکستان ته لیږدول شوی وي په راتلونکو ورځو کې به کابل ته انتقال شي. د سرچینو په وینا د دې چولکو شمیر 50 دی. د 1400 کال په زمري میاشت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د پخواني حکومت د هوایي ځواک یو شمیر چولکه ازبکستان او تاجکستان ته ولیږدول شوې. دغه چولکې د پخواني افغان پوځ د پیلوټانو لخوا دغو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت مخکې ویلي و چې 40 الوتکې ازبکستان ته او 13 نورې تاجکستان ته لیږدول شوي دي. په دغو الوتکو کې UH-80 MI-10 چولکې او همدارنګه AC-208 C-208 PC-12 او A-29 الوتکې شامل دي. هیله دې نه وي چې تر دې وړاندې ملا یعقوب ازبکستان او تاجکستان ته خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ملي شتمنۍ بیرته افغانستان ته وسپاري. ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو د یاد خبر هرکلی کړی او وایي که دا الوتکې افغانستان ته وسپارل شي نو د افغانستان پوځ به لا پیاوړی او پر ځان بسیا شي. طالبانو په وار له ازبکستان او تاجکستان څخه غوښتي و چې یادې چولکې د ډلې ته وسپاري، خو دواړه هیوادونو د طالبانو د غوښتنې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر اعلان کړی و چې د یوې نوې موافقې له مخې د افغان پوځ 40 پخوانۍ الوتکې او چولکې به د ازبکستان حکومت په واک کې پاتې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.